د هیواد شمال زون کې د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د قشتېپې ستر ملي کانال د دویم فاز د کیندنې چارې د مګړۍ پرته له کوم خنډ او ځنډ په عادي ډول جریان لري. د یاد کانال یو شمېر تخنیکي او فني انجینران وایي له کله راهیسې چې د دویم فاز د کیندنې چارې پیل شوي دي په خواله رسنۍ کې د کانال د څنډو د ویجاړېدو خبرونه لاس په لاس کیږي چې دا له حقیقت څخه لرې خبره ده. د قشتېپې کانال صاحبي انجینر سید ذبیح الله میری د خلکو هغه بې بنسټه ادعاوې په مطلق ډول رد کړې چې ګواکې د کانال اوبه ښکته لوري ته له خوشي کېدو او کمیدو وروسته د کانال دواړه غاړې څنډې ویجاړې کړي دي. د نوموړي په وینا د یو نوي پله د جوړېدو او د اوبو د ډېرېدو له کبله د کانال اوبه ښکته لوري ته د شاړو ځمکو د خړوبېدو په هدف خوشي کړي دي. کسایی که تبلیغات سو میکنن و معلومات دقیق ندارن و شایعه پراگنی میکنن، اذهان مردم مغشوش میسازن. بر از اونا گفتنی ما این است که آزادی بیان وجود داره، هر کس میتونه که برای یک معلومات را که داشته باشه شریک بکنه، ولیکن معلومات را که نشر میکنن معلومات دقیق باشه تا نشوه که اذهان مردم مغشوش بسازه و فکر مردم پریشان بسازه. آب دلیل جهت دادنش در این مسیر دو دلیل داره. دلیل اولش این که ما در قسمت 95 کیلومتری اونجا یک پل داریم به خاطر اعمار که فعلا کارهای مقدماتی و جریان داره که در آینده نزدیک کارهای عملی اعمار او شروع میشه. و در قدم دوم مقدار آب زیاد است، از بالا آب جریان دارن، از کیلومتر صفری تا به همین جایی که ما شما موقعیت داریم اینجا جریان آب است و گنجایشی نداریم. حالا فعلا ما به می ظرفیت خود کانال ما قدر گنجایش نداره که یا خود جای بده. ناگزیر شدیم که آب دمی قسمت ما جهت بدیم به طرف دشتایی که اونجا گنجایش میره داره و همین قدر مقدار آب خود ذخیره کرده میتونه. ورته مهال یو شمېر بلخ میشتي هم ورته نظریات لري او د خلکو هغه ګنګوسې ردوي چې ګنې د قشتېپې کانال څنډې تخریب شوي او د کیندنې چارې د پخوا په توپیر کمرنګه جریان لري. د مزار شریف ښار اوسیدونکی عبدالشکور نیازی په دې اړه داسې وایي. د قشتېپې کانال چارې ډېرې ښه په منظمه او سیستماتیکه ډول په منظمه توګه روانې دي او هیوادوال ورته زښته زیات هیلهمند دي او تمې لري. خو هغه څه چې په دې وروستیو کې هیوادوال او ښاریان اندېښمن کړي هغه د قشتېپې کانال د اوبو البته ویجاړۍ دي چې دغه شاید په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي او ګڼې اندېښنې راپارولې دي. څه موده وړاندې البته موږ په چکر تللي وو او د قشتېپې کانال په دویم فاز په 95 کیلومترۍ کې د شورتېپې او دولت آباد ترمنځ البته یو پل جوړیږي ترانزیتي او دغه اوبو دپاره یې بله لار البته هغه کړې ده چې دغه اوبه البته داسې بې ځایه هم نه ځي او هغه ځمکې چې اوبو ته اړتیا لري خړوبوي یې او بزګر هم په دغه اوبو څخه په سمه توګه ګټه اخلي چې دوی هم رضایت لري. نو دغه اوبه چې د ګټې دپاره اخیستل کېږي دغه شاید البته په بل ډول ښاریانو اورېدلي دي او دغه د حقیقت څخه لرې خبر ده. په همدې حال د ملي پراختیا شرکت مسؤلین د قشتېپې کانال د اړونده ځمکو د ویش خبره په مطلق ډول ردوي او وایي چې تر څو پورې چې د کانال رغنیزې چارې پای ته نه وي رسیدلي تر هغې به د ځمکو د ویش لړۍ بنده وي. د ملي پراختیا شرکت عمومی رئیس عبدالرحمن عطاش په دې اړه وایي در مجموع توزیع بند است و تا که کمپلکس زراعتی و پارک صنعتی یعنی کانال‌های ازی و سرک‌های ازی ساخته نشه تا او وقت توزیع بند است. به خاطر از اینکه باز یک توزیع غیر منظم خواهد بود و مردم هم نمیتونن که اینیا مثلا کانال‌های بزرگ بکشن، اینیا سخت خواهد بود برشان. فاز سوم ما تیت کردن شبکه است، شبکه هم سرک و هم کانالا. وقتی که وا صورت گرفت بعد از فیصله انشاءالله که با موضوع توزیع مطرح خواهد شد و پیش خواهد رفت. بل لور ته په شمال زون کې د سیندیزې حوزې مسؤلین وایي د قشتېپې کانال د اسیا په کچه یوه ستره اقتصادي پروژه ده چې زرګونه هیوادوالو ته کاري زمینه برابره کړې ده.
د یاد زون د سیندیزې حوزې رئیس عبدالحکیم حاجي حکمت په دې اړه وایي دا د وطنوال لپاره لوی لوی پروژې دي دا یو د اسیا په کچه باندې د افغانستان د سطح نه یعنې په سطح خو لومړۍ پروژه او د اسیا په کچه باندې لویه پروژه ده او چې د دشمنان په دې باندې مصروف کار دی چې د حکومت فعلي حکومت کار نه برابروي نو موږ الحمدلله لګیا یو کار زمینه د کار برابر لوی لوی پروژې مې افتتاح کړي لکه قوشتېپې کانال لکه دریاب امو تحکیمات سواحل دریاب امو چې کوم دا غاړې هلته مو لوی لوی پروژې سرته ورسولې دا رنګه د قشقري او دا رنګه د فراه کې د بند نورې داسې روانې دي ته کار زمینه برابروو او لګیا یو انشاءالله په دې امید باندې چې نورې پروژې شروع کړو انشاءالله د معلوماتو له مخې د قوشتېپې کانال پر سر د اورګاډي پل به هم د پټلۍ له جوړولو نه وروسته ډېر ژر ګټې اخیستنې ته وسپارل شي ټاکل شوې ده چې د قوشتېپې کانال پر سر به د دریم ترانزیټي پل په توګه د دولت آباد او شورتېپې ولسوالیو ترمنځ د یو بل نښلونکي پله د جوړېدو چارې هم ډېر ژر پیل شي